ښه دوستانو ګورئ د تجوید په قاعده کې لکه څنګه چې تاسو تصویر کې ګورئ همدغه درې خبرې تاسو نن درس کې زده کړئ چې تجوید تعریف څه دی او تجوید د موضوع څه ده او د تجوید عرض څه دی. به دا درې خبرې زده کړئ. د تجوید اصطلاحي او لغوي معنا دا ده چې تحسین الشیء بالشیء، د یو شي ښایسته کول په بل شي سره، یعنی د قرآن کریم ښایسته کول په تجوید سره. نو دا د تجوید معنا ده. او هو علم يبحث فيه عن المخارج والحروفها هو علم يبحث فيه عن المخارج الحروف وصفاتها، یعنی دا یو علم دی چې د بحث کا د مخارجو د حروفونو او صفاتونو د اغینا دا علم دی. او عرض د دې چې د موضوع چې د موضوع د هجا حروف دي د الف نه تر یا پورې، دا د علم التجوید موضوع ده او عرض چې د سعادت الدارین دی. نور تاسو وګورئ د تصویر کې هر څه لیکلي دی واضح. نو په دې باندې ځان در سره پوي کې خیر اسمنه جزاک. اسلامی لار چینل موږ سره دلته تاسو هر ډول دیني درسونه او معلومات کتلی شئ په لنډ ویډیوي شکل، او تاسو هم کولی شئ چې خپلې هر ډول پوښتنې چې وي په کمنټ کې راته ولیکئ او راویې لږئ چې مفتي صاحب درته ځواب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.